او د کنز العمال یو حدیث دی، ابي امامه رضی الله تعالی عنه وای چې نبی الرحمه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا معشر النسوان، ای د زنانو د ښځو ټولګیه، اما ان خياركن يدخلن الجنه، دا څومره بهترین زیری دی د زنانو لپاره. محمد عربي صلی الله علیه وسلم د زنانو په اړه وایي یاد ساتئ چې څوک په تاسو کې نیکانې وي، صالحې وي، نیک عمله وي، يدخلن الجنه قبل الرجال، دغه نیکانې صالحې ښځې به د نیکانو نارینهو څخه مخکې جنت ته داخلیږي. د زنانو لپاره دا څومره د لوی فضیلت خبره ده، څومره د خوشحالۍ زیری دی. کومه زنانه چې نیکه وي، نیک عمله صالحه وي، هغه به د نیکانو نارینهو څخه مخکې جنت ته ځي. او بیا نبي صلی الله علیه وسلم ورپسې زیاتوي چې دې زنانو لره به په جنت کې صفایي حاصله سي او دا شان خوشبویي به ورته ولګول شي. د هغه وروسته به بیا خپلو متقیانو صالحو خاوندانو ته وسپارل شي او پر داسې زینانو باندې، داسې سپرلیو باندې، داسې سیټانو کرسیو باندې به دوی ژوند کوي چې هغه به د سره رنګ او د ژړ رنګ والا وي. علی برازین الحمر والصفر د حدیث الفاظ دي. او بله د خوشحالي خبره په جنت کې د دې صالحې ښځې او د نیک عمله ښځې لپاره دا ده، معهن الولدان کأنهن اللؤلؤ المنثور، د دوی سره به داسې خواږه خواږه بچي ورسره وي، ته به وایې چې لکه خواره ملغلري، لکه پاشلي ملغلري، داسې اولادونه به هم د دوی سره په جنت کې وي. د جنت دا د خوشحالۍ او دا د نیکبختي او دا د نعمتونو ژوند به د دوی وي. نو کومه زنانه چې صالحه وي، نیک عمله وي، د خپل مانځه پابندي کوي، سستي نه کوي، پر خپل وخت باندې کوي، او دا شان د روژې مبارکې په میاشته کې خپل عبادت په ښه شان باندې کوي، روژې ښه په اخلاص باندې نیسي، دعاګانې کوي، د الله رب العالمین نه استغفار غواړي. دا شان چې هغه صاحب د مال وي، مال لري، د خپل مال زکات ورکوي، په دې خپل مال کې صدقه کوي، او مدارسو کې، مساجدو کې، دا شان د علماو سره، د طالبانو سره، حافظانو سره، دې سره خپل د وس موافق کومک هم کوي. او دا شان چې د قرآن کریم تلاوت یې زده، د قرآن کریم تلاوت کوي، نور تسبیحات وایي، ذکر اذکار کوي. او بل اهم خبره دا ده چې په دې دور فتن کې هغه له ګناهونو ځان ساتي، ګناهونه نه کوي، دا شان د خپل خاوند اطاعت کوي، د هغه د عزت حفاظت کوي او د خپل خاوند خدمت کوي، هغه خوشحاله ساتي. نو دغه نیکه بیبي ده، دا صالحه میرمن ده، دا به د نیکانو خلکو نه وړاندې مخکې جنت ته ځي او د جنت دا د عزت او دا د خوشحالۍ ژوند به د دوی په برخه وي. نو زما وصیت ټولو خویندو ته دا دی چې په دې دور فتن کې، په دې فاني دنیا کې د خپلو ځانونو څخه نیکانې جوړې کړي، صالحې میرمنې جوړې کړي، د ګناهونو ځان وساتئ، عبادات په ښه شان په اهتمام سره کوئ. دا دنیا هسې هم تېرېدونکې ده، که ته ګناهونه وکې د الله نافرماني وکې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرماني وکې، خو دا دنیا به تېره شي، خو هغه دنیا چې هغه بیا تېرېدل نه لري. نو عاقل انسان، پوه انسان باید هغه دنیا جوړه کړي، خپل قبر ښایسته کړي، په هغه دنیا کې بیا په جنت کې دا د خوشحالۍ، دا د عزت او دا د نعمتونو ژوند جوړ کړي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.